د جهان نیوز درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. د پرمختګ بل مهم خبره، هلمند کې د اوبو 3 چک ډیمونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د هلمند په نوزاد او موسی قلعه ولسوالیو کې د 20 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو 3 چک ډیمونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د مسؤلینو په خبره د یادو چک ډیمونو رغنیزې چارې د یو کال په موده کې بشپړې شوې دي. د یادو ولسوالیو اوسیدونکي د یادو چک ډیمونو پر جوړېدو خوښي ښایي او د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه لري. په بل خبر کې راځي چې WFP روان کال له 7 میلیونه افغانانو سره مرستې کوي. د بلخ ولایت د رسنیو مرکز وایي چې د هیواد په شمال زون کې د خوړو نړیوال سازمان مسؤل نجیب الله رحماني د دې ولایت له یو شمېر سیمه ییزو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دغه سازمان پام کې لري چې تر څو روان کال له 7 میلیونه افغانیو سره چې یوازې 2 میلیونه په شمال زون کې دي بشري مرسته وکړي. رحماني زیاته کړې د مرستو دغه پروګرام په 350 ولسوالیو کې پلی کیږي. درنو لیدونکو که زموږ له چینل سره تازه شوي یاست، هیله د چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه.